تأتي الفتاة بكل عطف نحوه وتظنه كالفارس المتلاثم، ما إن يشنف بالكلام مسامعا تهوي له تلك القلوب وترتمي. پیغمبر علیہ السلام وی اے خلقو زما سنت تنگ ونیسی، زما سنت عملی کی. اے خلقو زما د خلفای راشدینو چې څلور صحابه کرام دي د هغو خبرې عملی کی، په غوږ کې ټینګې ونیسئ، هغه ومنئ. چراغی مسجدی محراب و منبر ابو بکر و عمر عثمان و حیدر، دا څلور خلفای راشدین، ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی الله تعالی عنهم اجمعین، دا خلفای راشدین. پیغمبر علیہ السلام و ازما صحابه کرامو که تاسو ته یو عمل در وښوي بس عملیه کی. نو د رکعتو شمار د تراویح د پیغمبر علیہ السلام خو نو معلوم، هغه چاره معلوم کی صحابه کرام. ګوري پیغمبر علیہ السلام چې درې شپې تراویح په جماعت ورکړلې، بیا خو نو نه دی ورته راوتلی. دا خلقو باره څه کول؟ دا خلقو تراویح کولې یوازې یوازې، چا په کور کې کولې، چا په مسجد کې کولې، چا بل ځای کولې، دغسې عمل را شروع. پیغمبر علیہ السلام چې وفات سو هم دغه عمل شروع. د پیغمبر علیہ السلام د وفات وروسته څوک خلیفه د اسلام سو؟ حضرت ابو بکر الصدیق رضی الله تعالی عنه. اول خلیفه د اسلام ابو بکر صدیق سو. هغه چې خلیفه د اسلام سو، د هغه په خلافت کې هم تراویح داسې کېدلې، متفرق کېدلې، په کورو کې، په مسجد کې، بل ځای جماعت نه و. کله چې دوهم خلیفه د اسلام راورسېدی حضرت عمر رضی الله تعالی عنه، د هغه په خلافت کې هم په هغه اول وهلت کې یو څو ورځې دا تراویح دغسې کېدلې، جماعت نه و. چا په کور کې کولې، چا په مسجد کې، چا بل ځای. آخر یو شپه حضرت عمر راووتی رضی الله عنه، چې ویې کتله دا څنګه تراویح دي؟ څوک په مسجد کې ولاړ، څوک په باغو کې ولاړ، څوک په کورو کې ولاړ. باره مشوره وکړه، ول زما داسې خوښه ده چې دا ټول خلق راوغواړم مسجد ته، یو امام ور ودروم، ابی بن کعب سید القراء، دا د قاریانو سردار ابی بن کعب رضی الله عنه. ولدا به ور امام کما، بالا به جماعت شروع کو، تراویح به په جماعت شروع کو. دا ورکه دا عمل یوازې سره ولاړ دي، تراویح شروع دي. یا زما دا خوښیږي چې مسجد ته ټوله راوغواړم، یو امام ور ودروم ابی بن کعب، او تراویح په جماعت وکو، او 6 رکعات وکو. تأتي الفتاة بكل عطف نحوه وتظنه كالفارس المتلاثم، ما إن يشنف بالكلام مسامعا تهوي له تلك القلوب وترتمي.